28 مئی 28 مئی چې دا په دې باندې درې غټي واقعي شوې دي. یو ډوبای واقعیا چې دا په 1913 کې چې کله د مردان په ټکر کلی کې انګریزانو په پښتنو باندې خدای خدمتګارو باندې ګولای چلولې. نو د ټکر دغه بده پیښه چې ونه د دې هیستوریکل بیک ګراوند داسې دی چې په 1913 کې په دغه وخت کې په کانګرس او چې هندوستان د ټولو نه غټه پارټي وه هغه د انګریز حکومت خلاف سیول نافرمانۍ تحریک شروع کړو. نو باچا خان چې هغه هم د کانګرس او مشرانو کې و نو هغه پکې هم شامل شو. اوس چې کله دغه د انګریز حکومت خلاف د کانګرسیانو ځای په ځای باندې مظاهرې شروع کړې او احتجاجونه شروع کړل نو انګریزانو د دې هغه پکړه شروع کړ. ګاندھی دا ټول تحریک لیډ کو. ګاندھی هم گرفتار کو، جواهرلال نهرو گرفتار شو، سردار پټیل گرفتار شو. نو باچا خان هم په خبر کې گرفتار کو چې دا په 14 اپریل 1913 باندې گرفتار کو. و یو هفته پس یعنی په 23 اپریل 1930 باندې په سخوانای بازار کې د باچا خان د گرفتاری خلاف پښتنو احتجاج کو. نو په دغه احتجاج باندې د انګریز د طرف نه سټریټ فایرینګ وشو او ټینکونه چې کوم نه باقاعده راوستي شو او هغه چې کوم نه پرې خلکو باندې فایرینګ وکړو. نو په هغه کې د سرکاري اندازې مطابق وایي 200 کسان مړ شوي وو او چې عامې کومې اندازې دي نو هغې کې ډېر کسان مړ شوي وو که نه. نو دا په اصل کې په پښتونخوا کې د انګریز په حکومت کې په لومبي ځل باندې په پښتنو باندې په بېګناه ولس باندې دومره غټه فایرینګ شوی وه، داسې یوه پیښه شوې وه چې په هغې کې دومره خلک مړه شوي وو که نه. د دې نه پس د انګریز حکومت دا خیال و چې دغه پښتانه چې دي یا د خدای خدمتګار چې دي دی به ویرېږي او بس دب به شي، خو هغه دب نه شو. هغه د پښتونخوا په نورو علاقو کې په کلو کې خپل چې کوم احتجاج و هغه جاري وساتو. نو دا یو میاشت پکې بیا تېره شوې وه په 28 مئی باندې لکه په نن ورځ باندې په 1913 شو. د نن نه 95 کاله مخکې په ټکر کلي کې په مردان کې چې کوم دی بیا خدای خدمتګار راغونډ شوي او یو بل احتجاج و. نو د انګریز حکومت د طرف نه دی د استازي راولېږلی شو. هغه ورته دا ووایي چې تاسو چې دی نو احتجاج مه کوئ. خو دی خبره ونه منله. چې خبره یې ونه منله بیا د هغې نه پس انګریز حکومت په دې باندې بیا یو پیرې ته اکه د کیسهخوانۍ هغه کیسه چې کومه ونه یې دلته کې لکه ریپیټ کړه او دلته بیا په خلکو باندې فایرینګ وشو، بیا پکې خلک مړه شو. نو په دې کې وایي 80 کسان شهیدان شوي او په 100 پکې زخمیان شوي. نو د ټکر دا واقعه دا لکه د کیسهخوانۍ هغه ریپیټ دی. او بیا چې کله د پاکستان د ازادۍ نه پس د پاکستان د حکومت د پښتونخوا د حکومت د خوا نه په بابړه کې په پښتنو باندې کومې ګولۍ چلېدلې وي هغه لکه دا درېیمه واقعه وه. نو دا په 28 مئی 1930 باندې په ټکر کې دغه واقعه شوې وه.